دا حدیث دا عائشہ دا جده دیکھے دا بیان شوی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روجے پا حالات کی هم باز بیبیان اخپل اخکولولی. اصل کی دا دیزی نا دا مسئلہ شروع کی گی چی روجے پس سر ماتی گی و پس سر نماتی گی. دی حدیث دا بیانولو نو دا غی دا ترجمی کولو نمخ کی دا خبر یاد کی چی روجے پس ماتی گی او روجے پس نماتی گی. دا اهم مسئلہ دا روجے پس ماتی گی او پس نماتی گی. دا روجے چی پس شی ماتی گی کنا دا قانون یاد کی یا با بدن تا ننوزی او یا با تی وزی. دی طولو کی سوچو کدا چی وزدکم بیانو اصول المفترات او بیا مفترات دی کمو خبرو سر چی روجه ماتی گی خو یا با دی انسان دی بدن تا ننوزی او یا با روزی یا با خیلت تا ننوزی یا با روزی. خو بیا دی اصول دری دی آغا کارونه چی باقی سر روجه ماتی گی او آغا سر چی باقی سر روجه ماتی گی اصول دری دی چی اگر با قرآن کی ذکر شوی دی. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دیزی که اللہ سبحانه وتعالی پا دی آیت که دری خبری بیانی کر پایی سر روجه ماتی گی و روجتی دا پارا دا کارون مناگی دا روجه پا حالت کی کوروال خوراک او سخاک الاکل والشرب والجماع دا اصول لی چی تفصیل سر بیانونو بیا داہلی گورا. اولنے کوروال کول دا روجی پا حالات کی دا رمضان پا میاش کی دا رمضان پا میاش کی دا ورزی دا روجی پا حالات کی کوروال کول او دا پا دی طولو کی یعنی لوی گناہ پا دی دا او کفارم دا دی غاٹا دا او انشاءاللہ دا مسئلہ بزان لحدیث کی برازی دا مقام دا غا تفصیل ندے چی پا دس کفارہ دا غی بزان لحدیث رش چی اسرائے دا خیل سر کوروالیو کی نو پا دی خزر سیدی و پا دی سڑی سیدی خو یو دا خبر شوا چی باقی سر روجه ماتی گی سی شده کوروالی کول دا رمضان پا میاش کی دا سر یاد کی دا رمضان پا میاش کی دا ورزی دا روجه پا حالات کی. دویم چی دا اختلافی مسئلہ دا او اختلاف پا کرا روان دی خو ذکر بے کو بے و بخپل ذکر دی اختلاف اگر دلائل بیانو. الاستمناء د خپل بدن منی ویسته کاغه په لاس سره کاغه یو زنانه ته په کتو سره قصدن او په مخه ورته ګوري یا د خپل ښځې سره میلاو شي کورواله ورسره ونه کي خو په څه طریقه د نه مني لاړی شي نو په دې سره روجه ماتیږي. مسله اختلافي ده بیا ویم انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ذکر خود دا بکیم جمهور العلماء ذکر کړی ده. حدیث کی دا دی صحیح بخاری سے مسلم کی دی چی یدعو شهوته من اجلی اللہ ویجی دی سلیخ پل شهوت پر خود زمان دلاس نو منی دا بدن نویسته دا شهوت تا بیا خود پری نخوده کنه. دریم خوراک او سخاک کول خوراک او سخاک کول پا خلی سره یا د پوزی پا لاری سره تاسو نموزه تا پوز کم تاسو برنا بخیره دا طول با ما تشماری دا بشن سنگی جیزه بی خوراک او سخاک کول پا خلی سره او یا د پوزی پا لاری سره دگی پوزم لار دی. حدیث کی رازی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی پا امام ترمذی دا حدیث روڑے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمه چاو دس کوئی نو پوزی تو اوبخه وردن نکوی الا دا چی دا روجی پا حالت کی نو بیدیری ما وردن نکوی لیکن چی یر دا کی دیش دن لاریش. سلورم هاگا سچی دا خوراک سخا کار ورکی باقی سرم روجی ماتی هاگا سچی دا خوراک او سخا کار ورکی باقی سر روجی ماتی. مثال
نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستن وهل ستنې خو ډېر څه دي وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول یا ستن د زړه دپاره وهل یا بله د بیمارۍ دپاره هېڅ حرج نشته هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي څلورم او د اختلافي مسله ده حجامه پنځم او دا اختلافي ده حجامه د دې اختلاف هم را روان دی سخت اختلاف ته د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه خو ځان سره ولیکئ ښکر لګول څه ته وایي حجامه څه ته وایي که تاسو ځای نه هغه بله جامه ته لړاګیره چې خوري نه حجامه ښکر لګول دي د پښتو کې ښکر لګول وي پوخا به دا په ښکر سره دا وینه راښکوله نو حجامه حدیث د امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم د دواړو روژه ماتېږي چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي دا به ښه اختلافي مسله ده په خپل ځای کې به تفصیل لا شي شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټۍ کول قصدن الټۍ کول امام ترمذي یو حدیث راوړی امام ترمذي چې په چا باندې الټۍ زوروري شي وي کي نو هېڅ خبره نه که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي ومن استقا عمدا فلیقت او چې چا قصدن الټۍ وکړې که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي اوومه خبره چې د هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه نو څو شو کمې کمې د رمضان په میاشت کې رمضان میاشت کې شپې او څوک کوروالی وکړي د ورځې او د روژې په حالت کې ځکه د ورځې داسې هم کېدای شي یو سړی د رمضان په میاشت کې دی د ورځې په سفر کې دی او روژې نه دی نیولې نو دا خبرې ورسره لازم دي کوروالی کول د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې نه الاستمناء منی ویسته د شهوت تلاسه خولې او د پوزې لارې نه خوراک او څښاک کول نه نه انجکشن ولې وایي ما خو داسې نه دي ویلي هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي ما انجکشن نه دی ویلي لکه انجکشن خو یو شی دی حجامه کول قصدن الټۍ کول چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي په دې کې بعض اتفاقي دي او بعض اختلافي دي او دا دوه مسلې ما تاسو ته وایي چې دا ښه اختلافي دي خپل ځای کې به راشي یو استمناء آیا منۍ وتو سره بغیر د کوروالي نه منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه او دویمه مسله حجامه چې د بدن نه وینه وایستې شي دې سره روژه ماتېږي او که نه په دې کې د علماو د پوخانې اختلاف دی ښه دلته بله فایده یاده کوي په دې ټولو کې دا خبره لازم ده سوای د حیض او د نفاس نه روژه هله ماتېږي چې د سړي کې درې شرطه وي روژه هله ماتېږي په دې کارونو سره چې درې خبرې پکې وي سوای د حیض او نفاس حیض او نفاس دې لرې اولنی شرط دا دی چې ان یکون ذاکرا دې سړي ته به دا خبره یاده وي لکه اوس یو سړی دی ییر دی چې د زما روژه ده یو سړي نه ییر دی چې زما روژه ده او د اوبو ګوټې وکړو نه ماتېږي روژه ولې ځکه چې ده نه ییر دویم شرط پکې دا دی چې ان یکون عالما دی به عالم وي چې وایي دا کار ناروا دی
دریم پکې راځي چې ان یکونه مختاره، دی به دا کار په خپل اختیار سره کوي. لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره او هغه وخوړه، څه وایي؟ ولې نه ماتېږي؟ ځکه چې خپل اختیار یې نه و. نو دا درې خبرې پکې لازم دي. کمې کمې دي؟ یاد یې ورته او چې پوهی او چې اختیار یې. دا درې خبرې پکې لازم دي. د فایدې دپاره به تاسو ته هغه څه ذکر کړو چې نن سبا یې ډېر تپوس کېږي او په هغې سره روژه نه ماتېږي. دا ډېره اهمه فایده ده د ټولو دپاره، حاضرین، اورېدونکي، لیدونکي. د دې شینو په باره کې ډېر تپوس کېږي او د دې خبرو په باره کې دا کمې چې به زه ذکر کوم او دې سره روژه نه ماتېږي. د دلایلو په رڼا کې د روانو کارونو سره روژه نه ماتېږي. یوه، په سترګه کې قطره کول، په سترګو کې ټکی کول دې سره روژه نه ماتېږي. په سترګو کې ټکی کول دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان په غوږ کې ټکی کول دې سره روژه نه ماتېږي. ها، پوزې دې کې بیا د علماو اختلاف دی، ځان تې ساتل پکار دي. ولې؟ دغه لار ده، د پوزې نه معدې ته لار ده. تاسو خیال کړی کوم سړی چې بیمار هسپتال کې داخلي او خوراک نشي کولی، پیپ ورته په کوم ځای کوځي؟ په پوزه باندې. نو د پوزې ټکی نه، د سترګې په قطرې سره روژه نه ماتېږي او د غوږ په قطرې سره روژه نه ماتېږي. او دغه شان د هغه سابندۍ په بیمارۍ کې چې بخاخ استعمالي، اکسیجن چې کوم استعمالي یا اسپرې غوندې کې ورسره خوله کې کوي، په هغې سره هم روژه نه ماتېږي. کوم سړی چې بیماري او د سابندۍ مسله ورته یو خوله کې هغه سپرې کوي یا اکسیجن ځان ته لګوي، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان په هغه ستنو او ډراپونو سره روژه نه ماتېږي چې هغه د خوراک او څښاک کار نه ورکوي د بیمارۍ د لاسې. هر قسمه بیماري چې او هر قسمه ستن چې که هغه ستن په رګ کې او که په رګ کې نه وي، د دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که یو سړی زخمي شي او د بدن نه یې وینه لاړه شي، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. چې څوک زخمي شي او د بدن نه یې وینه لاړه شي، په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان د پوزې راماتېدو سره هم روژه نه ماتېږي. پوزې د راماتېدو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که څوک هسپتال ته لاړ شي او د وینې د ټیسټ ضرورت ورته راشي او د بدن نه وله وینه وباسي چې دا ټیسټ وله وکړي، نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي. دغه شان په بدن باندې ملهم لګول، وسلین لګول، غوړول، په دې سره روژه نه ماتېږي. اگر که په شونډو یې ولګوي، لکه یو سړی د شونډې وچې شوي دي او دی په شونډو باندې ملهم لګوي یا پې څه دوایي لګوي، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان ټوتپیس استعمالول، غاښونه اینځل په هغې سره، په دې سره روژه نه ماتېږي، خو احتیاط به کوي چې تېرې نه کړي. دا تپوس ډېر زیات کېږي، د عوامې کوي. زه د غاښونه په برش باندې مینځلی شم او که نه، په برش یې مینځلی شي او مسواک هم استعمالولی شي. مسواک استعمالول ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روژې په حالت کې. خو دومره احتیاط به کوي چې مسواکي او که برش استعمالوي چې خونې هغه تېر نه شي، هغه څه چې دي هغه تېر نه شي. لکه د مسواک به صحیح، لکه مسواک سړی خوله کې وایي، نو د هغې داسې نری نری شي او کله کله خوله کې پاتې شي، نو چې دا تېر نه شي. او دا بل خو واضح د ټوتپیس د برش استعمالوي چې دا دوایي د نه تېره نه شي، بهس خبره نه. د ضرورت په حالت کې که غرغړې ته ضرورت راشي، نو هم کولی شي، خو احتیاط به کوي چې تېره نه شي.
په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې کوم میکاپونه کوي او په میکاپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې میکاپ کوي او میکاپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان خوشبو بینول روژه نه ماتوي الا د بخور نه به ځان ساتي، لوګی نه ځان به ترې ساتي، ځکه چې کله څه وشي چې دا معدې ته ورسي، کله انسان د لوګی راکاږي که نه ناچېرته ځي معدې ته، نو دغه لوګي نه ځان ساتل پکار دي. هغې نه علاوه چې کومې خوشبویانې دي که دا دې بین کړي څه خبره نه. دغه شان په لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي. لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي. او دغه شان بلغم او خراش کې تېرولو سره روژه نه ماتېږي چې کله خولې ته نه یې را رسېدلی. دا پکې شرط دی ګوره، لکه کله داسې چې بلغم خولې ته نه یې راغلی، دننه یې حلق کې هغه که تیر کې هغې کې څه حرج نشته، خو که خولې ته راغی نو بیا به یې ټوکي، که خولې ته راغی بیا به یې ټوکي، بیا یې نشي تېرولی. ښه که چېرته یو زنانه خوراک څکي د ضرورت دپاره چې ګوري دې کې مالګه ده شتې که نشته، دې کې څه حرج نشي، په دې روژه نه ماتېږي. سکنه یو شی سکل چې د خوږوالی تریخوالی او دا هر څه معلوم شي خو تېرېږي نه، نو په دې کې څه حرج نشته، دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان رنجو لګولو سره هم روژه نه ماتېږي. رنجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که چېرته څوک ودی او اودس پې واوړي، احتلام ورته وشي، مني ته لاړه شي، نو په دې سره اودس په دې سره روژه نه ماتېږي. عفوا اودس نه، په دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی دی اوده دی، د ورځې اوده شوی دی، د روژې نیولې ده، اوده دی او په خوب کې ورته احتلام وشو او مني ترې لاړه، نو روژه نه ماتېږي. چې راپاسي غسل دې وکړي. او بیا دا خبره ګورئ کمزوري ده، مونږ خلک وایي که نه، وایي غسل به وکړي او غړغړه او پوزه ترخول به پرېږدي څه ته، روژه ماتې ته. دا بعض به ویني که نه څنګه چې داسې کجورې وخوري ورمنډه کړي به بیا لکه څه کړي یو غړغړه را پاتې شي. دا غړغړه په اصل کې شتیم نه به دې کړي. غسل کې صرف څه خولې ته اوبه اچول، غړغړه نه ده، غړغړه خو دا چې ته مرۍ ته اوبه رسي، خولې ته اوبه اچولو څه مطلب ده، خولې ته اوبه واچوې داسې به یې وچورلې نو به یې ټوکي. پوزې کې دا لازم نه چې ته به یې دومره ترخی چې په سترګو کې د اوښکې راشي، پوزې ته اوبه واچوه چې کله ته پوه شو چې اوس مې راښ کودی بیا یې سون که بس. او دا د روژې په حالات کې هم کیدی شي، او دا د روژې په حالات کې هم کیدی شي. دغه شان د مزي وتو سره روژه نه ماتېږي. مزي د سپینې اوبه چې ځي، د کله سړی د شهوت خبرې وکړي یا ښځه خاوند یو بل ته نږدې شي، نو دغه سپینو اوبو وتو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان غیبت کول، چغلخوري کول، لږ مخکې مسله موږ ذکر کړه، دې سره روژه نه ماتېږي. بعض خلک وایي ټي وي ته که زه وګورم دې سره، نه دې سره هم روژه نه ماتېږي. روژې ثواب کمیږي، که څوک ټي وي وګوري یا حرام څه وګوري نو د روژې ثواب یې کمیږي، په ګناه کې واقع شو، ګناهګار شو، خو روژه ورسره نه ماتېږي. دغه شان او دا روان حدیث هم دې باب کې دی، دې مسله کې دی، د ښځې سره هر قسمه خون چې ته الې اغستی شي سوای د کوروالي نه، دې سره روژه نه ماتېږي. د ښځې نه هر قسمه خون اغستی شي، دې سره روژه نه ماتېږي سوای د څه نه، کوروالي نه، کوروالی به نه کړي.